او خلیفه څه شوې ناوخته د کارونه لرو راځه که نه راغلم ورور راځم تاسو خو مونږ چې خوراک درکړی دي السلام علیکم په خیر طبیعت ښه ده بیخي ورکې نن څه غواړې د کاروبار وخته د مزدورۍ وخته تاسو نن په چی باندې نښتي یې همدغه د کاروبار وخته لکه پیسه داره شوی زما په خیال خلک په خټه کې بیا بند شوی ده که نه همدا ما دا مخکې د کار په چا کوو مخکې ما هم تا ته راتلم خو اوس تاسو لږ ریټونه خورولي دي نه پوهېږم چې مشکل څه شي کې دي خو همدا تاسو ته راتلو نو بې ځایه تور مه لګوئ نه پوهېږم چې یو بل مو کینولی ده یو بل کس ده هلته کار کوئ دلته کار کوئ سم ځای راته په ګوته کوي همدغه د ناستي ځای ده یو کس خو دومره راهنمایۍ ته ودروئ چې کښېنئ وروره داسې حساب ده که نه چې دې وخت کې ماشونه هم چاله ور نه کوي که نه تښتي ټول ګوره دوکان ټول وسایل مې شاګرد ته خو دا اوس به مرکې نه شو کولی ناوخته هلته کار لرم کار دې شروع کړه چې ناوخته نن داسې غوسه راخوشي دا دې څه شی راوتړل دا څه شي دي دا خو اوس د مخې هغه وروره مخکې به پراشوټ و دې باندې ویښتان خلي دا څه شي دي دا هو د خدای تعالی نیکبخته هغه پخوانی اوس نشته که نه شاګرد مې پیسې مې معاش مې ورته په وخت نه ورکوه ورور ټول دوکان وسایل یې تښتولي ځان سره اوس مې ځان په قرضو مې نور سامان راواخیسته اوس دا راته وایي چې سر دې جوړ کړم او که ګیره دې جوړه کړم دا څه حال ده کار به دې بل چا خرابې سکوري نه وباسي دا څه خبره ده خو کار دې نه ده جوړ که څه خبره ده نو شاګرد ته چې ته پیسې نه ورکوې هغه به هم کور لري چې نه یې ورکوې خود به هم تختیګار څه به در نه وړي نو درته کښېني ګوره په خپله ګوره هوښیار سړی بس دې خبرو پسې ګرځه ما اوس دا راته وایه چې سر دې جوړ کړم او که ګیره دې جوړه کړم ګوره اول کې چې داسې ویلي وای خبره په نرمه کوه پښتو کې متل ده وای په نرمه ژبه مارم د غار نه راوځي داسې لږې نرمې خبرې کوئ چې د سړي زړه ودرېږي نو دا د یوه میاشتې کار ده په دې کې ګیره ده ویښتان دي هلته سر کره روان یم هغه هم سیالي ده شرم د خلکو چې ویني دا په څه حال ده نو لکه سمه خواري وکړه خبره خو دا خبره به دې ما له مخکې کړې وه که نه چې ته خو سر کره روان یې خو ما له به دې مخکې دا خبرونه دونه خبرې به څه نه کولې اوس ته خالي تماشه کوه وروره کار کوه نور کار کوه دومره خبرې کوي مرکې کې په دومره وخت کې خلیفاګان لس سرونه لږ ورو لکه دا اول ځل د یو کس درته راغلی د کار د رښتیا چې پرېښوده خو د خدای ځار شه یاره زما په خیال دا سر دی ګوره یو میاشت کې مې همداسې ده ګوره تا هم په عمر چېرته چپي کړې ده که دا د اول وار ده نه ګوره کړې ته ولې مې شاګردان ګوره تربیه کړي دي پوه شوې ګوره زما ویښتان پورته اوړي ورسره بلد یې بلد یې مه کړه ولې مخکې به نه زه خو ډېر راتلم نو چې ورته فکر بس ګوره داسې حساب دی د خدای رضا چې تا اوس کوژدن کړې ګوره دا بورس دې څه ډول ده دا څه شي دي دا وګوره که نه دا خو لږ ووینځئ ټول میکروب ده د خدای بنده دا څه شي مړه ولې ستا سر د خدا پاک ده که نه وروره دا څه وګوره ته خو زه ګوره ځه کار وکړه مجبوریت ته ته کار وکړه هلته ناوختېږي که نه نوره ګومنځه څه شوه ګومنځه څه شوه ولا چې کینچي راواله کینچي کله کایچي ورکه ده شاګرده خدای دې در بدل نو ته شاګرد ته ولي وروره څه وکړو یاره پتنګیه داسې ویښتان به له جوړ کړم که نه چې زه ته سیم یې چې اسخر به م در باندې ګوره مین شي ګوره ښه وګوره ټیټانک مې جوړ کړي ښه بس همدا کارونه دي دغه په خوږه ژبه کارونه کوئ نور خو زه پوهېږم چې کار دې خپله هم نه دی د شاګرد بله تاسو زده کړي ځه کار کوه پسې موږ هم بیچاره څه وکړو همدغه ځای ته راځو چې یو دوه روپۍ خیر یې ګني اوس اخته ده نه پوهېږم 2 ساعته یې تېر کړل چې دی څه کوي جوړ ده نور برابر ده څه کوي السلام علیکم پهلوانا وعلیکم السلام جوړې خیر ده رئیس صاحب خیر ده جوړې ده فضل څنګه زه به بس ودرېږئ تاسو ګاډو ته متوجه اوسئ زه ته یم مزئ هلکه الله ګاډي مو باندې بیرون درولي کسان هم دي هملته دي ښه مسله کوي ګوره کار پاتې ده خدای زار شم دا آخري ورځ شوه زما اوس نور خلاصه شوه ځه تر تېر یم د تا د اخیرا بورسان ده څه شي دي دا څه حال ده توبه مې په دې باندې چې په ماشین باندې پتری کړم به ښایي 50 مخکې مې درکړې یو ځل د بیانه رانه واخېسته بس ده زما ذکر تاسو میلمانه مو هغه هم نه پېژنئ اضافت لږ مراعات کوئ
رئیس صاحب ما وایي چې انرژي خوري که نه زمونږ خو ځان ته شین چای ایښی ده بس کوم یو ته تبه کېږي نه پهلوانه نه انرژي ته وخت لرم نه چایو ته زه ځم جلسې ته چې دغه کار راته زر زر وکړي ځم جلسې ته ځم ما ویل لږ ستړی یې که نه مننه صحیح شو بس ژوندی مشکل نشته خیر صحیح بس صحیح ده رئیس صاحب که تاسو تکلیفېږي نه نه خبره نشته هېڅ خبره نشته وخت نشته ښه وروسته بیا زنګ ووهه وروسته وروسته زنګ ووهه که نه مړه بند خیر دی پهلوانه خیر دی مشکل نشته داسې بس روزګار خیر دي که نه ما ویل چې ډېر وخت داسې را معلومېدلی نه که نه ما چې بس پهلوانه تا ته خو زموږ پته ده که نه موږ او تاسو یو وروڼه یو سره پوه شوې خیر که موږ لږ مالدار یو مشکل نشته که نه نور سره یو انسانان یو ټول یوې کلمې وروڼه یو زموږ خو داسې دی چې بس ترکیه او دوبۍ هند دغه ځایونه نه زموږ مالونه راځي تاجکستان بس رئیس صاحب الله هم کامیاب ولره چې زموږ د غریبانو پوښتنه تاسو کوئ رئیس صاحب دا شمېر مې زه به یې لرې کړم نه تکلیف ته څه ده کې وبخه هسې رئیس صاحب دا جامد دې زیات شوی بې طریقې شوی و که نه بس ما ورته خو پته چې بل چا کار نه کړم بس هسې رئیس صاحب ډېر ښکلي کار مې درله وکړو بس ما چې خفه شوی نه یې که نه چې ولې به خفه زه ګوره ستا په ویښتانو کې ډېر کوشش کوم هسې رئیس صاحب ستا دا ویښتان نه دي زبردست ویښتان دي که نه دومره ښکلي اوړیا خوا دې خوا که نه مثال بس زه خو داسې دی چې موږ ځان سره تکلیفوي نه که نه په دغه مې خوښ دي که نه ستا ویښتان بس زه خو قیمتي شامپوګانې دوبۍ ترکیه نه دغه ځایونه یې راغواړم تیل او نو تاسو خپل هغه وګورئ صحیح شو څنګه کار شمې که را ولې نه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه صحیح شو که نه بس ژوندی اوسې نه کېنه خوځېږي مو وبخه ډېر یاره به ژوندی اوسې پهلوانه ژوندی اوسې بس ځان مه تکلیفوه بس صحیح شو نه بس چې لږ هغه دې ویښتان دي که نه هغه صحیح شو پشپشي خو دا هم لږ ومنه هلته پاتې شوي ده خو زه هم دغه باندې ګزاره وکړم زه بله پېر چې راغلم بیا دې نازو صحیح ده بیا زموږ ډېرې ته راشه هغه بچیانو ویښته به هم جوړ بیا د نازو هلته صحیح ده په تورستو یاره الله پاک دې داسې سامې په موږ باندې چې ورځ کې 2-3 برابر شي که نه بس که خیر د دوکان کوي او زموږ خرچه هم ټوله وځي دا بل خیرن په شان دی بیخي د دوکان را باندې ورته کړی و داسې